د جهنم دی اور نه ځان خلاص کړئ که ډېره سخاوت او صدقه مو په وس نه وي پوره نیمه خورما صدقه کوی شئ نیمه خورما د جهنم د اور نه به د خدای پاک په خلاصوي اوس دا سخاوت ګورئ نیمه خورما ته م راغی بلکې نیمه خورما هم ډېر شی ده صلی الله علیه وسلم یې چې نور دې په وس نه وي پوره سخاوت وکړه بکلمة طیبة یوه ښه خبره چاته وکړه دا هم سخاوت ده د علماو سخاوت د عوامو سخاوت ډېر فرق لري عوام مبارکین شبلې جګې ټومبي ما 10 لک روپۍ مثلا سخاوت وکړو جومات کې مې ولګولې 1 کروڑ روپۍ مې مدرسو کې ولګولې دلته دا خیال ته ورځي ښه خبر ده د خپل وس موافق سخاوت ده خو عالم دین یوه بسم الله تاته د روح وتنکۍ وې بسم الله الرحمن الرحیم د عالم دین نه زده لا اله الا الله محمد رسول الله دا یې در باندې زده کړو په اول کنکۍ وې کنکیتو په وخت کې تر مرګه په یغه کلمه چلیږي مسلمان یې په قبر کې په یغه کلمه خلاصېږي مسلمان یې د قیامت په ورځ 500 کاله تا ته راحت په دغه کلمه پیدا کېږي چې مسلمان یې د جنت ابدي نعمتونه تا ته خدای پاک درکوي د دغه کلمې په برکت چې مسلمان یې دا سخاوت په تا چا وکړو دغه جلسه کې داسې خلک شته چې ما ته یې رالیږلي 1,10,000 روپۍ عند عربه چا 1 لک رالیږلي چا زیات یې رالیږلي چا کم رالیږلي خو دا 2 ورځې خدمت به په وشي خلاص شي د عمره منفعت چې تر ټولو انسانانو څه کوي تر ټولو مخلوقاتو بهتر ده صفت یو الله ته معلوم ده هغه چې صفت کې هغه هم بس ده ځکه مظهر جانان شي هغه شی کې وایي خدا هم آفرین مصطفی بس محمد حامد حمد خدا بس الله چې د رسول الله کوم صفت کړي هغه بستا موږ نشو ذکر کړای رب کریم ورته انک لعلى خلق عظیم تد ډیر غټ اخلاق چته رسول الله چې بیا د الله کوم حمد ادا کړي هغه بستا دغه چې ژبه بل نشته چې د الله داسې حمد ادا کړي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ادا کړي ځکه علامه رومي هغه عالم اظهار في عجز کی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر دس صفات چې دی الله د رسول الله د شان سره لایق نه ده ممکن چې موږ وکړو بس لنډه دادا چې تر الله نه رالاندې دغه مرغټ مخلوق بیا بل نشته بعد خدا بزرگ تو یہ قصه مختصر خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رحمت عالم ده الله رحمت را لګره زو دي معجزو په ځای د دو نور فلسفو په ځای د دو نور عظمتو په ځای دا به ذکر کوم چې د دو ټول اخلاق رحمت ته د عالم د پاره خدا اخلاق چې رحمت ګرځي د چا د پاره ګرځي د رسول الله چې رحمت ته ګټه ګټه د دغه رحمت نه څوک اخلي چې د دین په ځان کې راولي د اخلاق په ځان کې راولي الله رحمان ده قرآن د رحمت ته پر رحمت للعالم نازل کړي رحمان ذات خپل رحمت پر رحمت للعالم نازل کړي دغه رحمت للعالم ته چې د قرآن عظیم شان ور کړي دا د ټول اخلاق حسنه منبع ده حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکه او پښتنه کوي چې الله دې د اخلاق مبارکه او صفت کړي د اخلاق څه شي دي هغه قرآن عمل په قرآن باندې ده اوس نو هغه شی کوم په ځان کې راوړو یو صفت رسول الله که په کامله توګه په امتی کې راشي هغه ولی ګرځي په یو صفت رسول الله چې په کامله توګه په باندې امتی کې پیدا شي ولایت مقام ته رسیږي
نو موږ باید دغه متوجه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اخلاق و چې په ځان کې پیدا کړو چې د دوستي او د الله دوستي ته ورسېږي. زه د دغه اخلاق مبارکه لږ لږ نمونه ذکر کوم، یو څو اخلاق مبارکه ذکر کوم. حدیث مبارک کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس. پیغمبر علیه السلام په ټول انسانانو کې لوی سخاوت درلود، اجود الناس. بیا د ډیر جود د رمضان مبارک په میاشت کې ډیر بیا ډیر جود چې کله به جبرائیل علیه السلام راغی د ملاقات ته، په یو وخت کې بیا دومره سخاوت زیات شو چې تریح مرسله چلیدونکي باد باندې د اخلاق مبارکه سخاوت مبارکه زیات شو چې ټول مخلوق به تر مستفید ګرځېده. د پیغمبر علیه السلام اوس نو چې دا اجود الناس تر ټولو خلکو نه زیات سخي و. د سخاوت خیال خو د خلکو دا ده چې سخاوت خو په دنیا کېږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې خدا راغلی چې په میاشت کې هم کله په کور کې اور نه ده بل شوی، په اوبو او په خرما یې ګزاره کړې ده. نو هغه به څه سخاوت کړی؟ د خلکو خیال دا ده چې سخاوت دنیا غواړي، چې چا دنیا ونه هغه به سخاوت کړی شي، ملنګ به سخاوت وکړي. نه، دا خطا یو. موږ باید په دغه اوس پوه شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات د اخلاق ملکات و، طبیعت هغه طبیعت په ځان کې پیدا کړ. یو سړی دنیا نه لري خو په زړه کې د دې یو صفت خدای پاک پیدا کړی چې د صدقې شوق ډیر ده، چې چیرې جماعت جوړیږي د شوق چې د ما روپۍ کې ولګېږي ولو که یوه روپۍ لري چیرې چې د مجاهدینو دپاره چندارې کېږي د شوق په مینه په محبت باندې ورکوي ولو که یوه روپۍ. چیرې جلسه او د خیر کار وي په خپل اخلاص او په محبت یې ورکوي ولو که یوه روپۍ په وسپروي. چیرې یو بل مسکین او خوار او غریب ویني د هغه سره شفقت کې ولو که یوه روپۍ وي. یوه روپۍ خو ډېر شی ده، یوه روپۍ خو ډېر شی ده. پیغمبر علیه السلام په سخاوت په سړی د رسول الله اخلاق دي، د ده په اخلاق په سړی د جهنم نه خلاصېږي. پیغمبر علیه السلام اتقوا النار ولو بشق تمره، د جهنم د اور نه ځان خلاص کړئ که ډېره سخاوت او صدقه مو په وس نه وي پوره، نیمه خرما صدقه کوی شئ، نیمه خرما د جهنم د اور نه به د خدای پاک په خلاص